معدن آخري ځای دی، یعنې تر دې ځای پورې دوی کار کړی دی او په دغه ځای کې تاسې مخکې واورېدل چې د ملګري کیسه کوله چې دغه پټونه پکې کله راشي نو دا نو بیا د دې نښه ده چې دلته یو څه شته دی، مال شته دی. نو کار یې خورا ډېر سخت دی او موږ تقریبا 200 متره به یې دا تونل چې دلته راوتي یو، نو ډېر ستونزمن دی او د دې نه وروسته بیا چې کله دا انفجار وکړي بیا دوی راځي او دغه د غره ډډې ټکوي او تر څو پورې هغه غمي په دې خاطر موږ لاندې لګوي چې د دې پټ ته موږ راځو، همدا لاندې دا پټ شوی دی. بل د دې عمومي دا شاخونه دي د دې پټه، دا رګونه دي، دا پټونه چې دي دا د غټ پټ رګونه دي، دا پټونه دا پټونه چې پکې دا رګونه دي د خپل دغه غر چې دی دا یو قسم د لکه یو بوټی چې پورته ختلی یو ریښې نه بیا ډېرې ریښې ته دي، همداشان موږ یو عمومي ریښې ته لګوي لاندې. نو اوس کوشش کوو چې دا لاندې پټولو او د دې پټ د غټ پټ عمومي ځای ته موږ لګي او عمومي ځای باندې کار وکړو. نو دا اوبه اوس راځي د کوټنیو نه، دا کوټنۍ موږ له قوتي مات کلي زیات قوتي مات کلي دانې پکې هم زیاتې بیروج او دغه شان دي بیلر او نور د خښ د مال پکې وځي، بد نه وځي، سمپلې پکې وځي ښایي. نو دا بعد نه څومره مال به م د دې نه بس خرڅ کړی بازار ته به م وړاندې کړی؟ تقریبا ډېر به وتی، ډېر زیات به وتی، کم نه دی وتی، ډېر زیات. مثلا داسې ځینې وخت دوکې هم کېږي، یعنې داسې دوکه کېږي ځینې وخت موږ داسې دوکې موږ وینو چې مثلا د نورو خلکو داسې برخې چې هغه حق نه لري چې موږ سره برخه واخلي په دې معدن کاڼو کې. هغه وخت چې موږ کله کاڼې وکړو نو پوه شي چې دو نشي کولی چې مثلا موږ ته زورواکي وښیي یا څه وښیي، غریب خلک دي نو راځي په زور پکې برخه غمالي. دا معدن دی، دا دلته موږ سورې کړی دی. دا معدن دی چې د دې په ځای کې کوټنۍ ماده شوې تقریبا 200 کروڑ روپو مال یې دی د همدې ځای نه. د همدې ځای نه د دې دا معدن چې دی د دې ځای کې بل معدن داسې راغلی دی، هغه پله بل معدن داسې راغلی دی، هغه ډېر بیخي حد ناخودي کاڼي کړي همدلته. موږ دې ځای نه ورغلو چې همدغه پټ راونیسو د هغو. دا څو دانې پکې خښې په دې کې؟ 10 دانې هر ځلې په 10 دانې دغه کې څنګه؟ هر ځل 10 دانې ورته وو چې معدن مخ ته ځي بیا. چې راځي دا هغه اوبه دي چې دا د کوټنیو څخه راځي. دا معلومه نه ده چې دا اوبه کوټنۍ څخه راځي، خو دا کوټنۍ تشي دي او کوټه کې دي.